بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع په جمع سره مونځ کول او د هغې فواید او همدارنګه د امامت معیار. په هر وخت کې په هر انسان باندې دا لازم ده چې هغه د خپل ټول منځونه په جماعت کې په جمع سره ادا کړي. هغه زموږ مسلمان ورور چې هغه په مانځه باندې مکلف دی، حد بلوغ ته رسېدلی، نو په هغه باندې دا لازمه ده چې لاړ شي جماعت ته او د خپل مونځ په جماعت کې په جمع سره ادا کړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې د مانځه په جمع ادا کولو سره ډیر زیات تاکید راغلی دی. الله رب العزت فرمایي: ورکعو مع الراکعین، تاسو رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو. روح المعانی لیکي چې د رکوع نه مراد مونځ دی، یعنی مونځ په جمع سره تاسې ادا کړئ. او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم: لقد هممت ان آمر المؤذن فیقیم ثم آمر رجلا یؤوم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. دا حدیث ده چې بخاری روایت کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما اراده وکړه چې زه مؤذن ته حکم وکړم چې هغه اقامت ووایي، بیا زه چاته حکم وکړم چې خلکو ته مونځ ورکړي او زه هغه خلکو پسې ورشم، یا هغه خلک په اور سره وسوځم چې د اذان نه پس هم مانځه طرف ته او جمع ته نه راځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ډیره زورنه د جمع د واجب کېدلو دپاره لوی دلیل دی. بیا چې ولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته چې جمع ته حاضر نشوه هغو ته سزا ورنکړه او د خپله اراده یې عملي نه کړه، د دې جواب د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په دویم حدیث کې معلومیږي موږ ته چې ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی: که چیرې په کورونو کې ښځې او ماشومان نه وای، نو ما به د ماسخوتن مونځ ودرولی وای او خپلو ځوانانو ته به مې حکم ورکړی وای چې دوی په کورونو اور ولګوي، څوک چې د جمع مانځه ته نه راځي، خو هلته په کورونو کې ماشومان او ښځې دي. نو د بده مرغه نن موږ په کورونو کې پراته یو، حتی ځینې جوماتونه زموږ د کورونو په خوا کې دي، هلته مؤذن د الله اکبر، د حی علی الصلاة او د حی علی الفلاح نارې پورته کوي، خو بیا هم موږ په کورونو کې پراته یو، یا د سره مونځ نه کوو او یا که کوو په کور کې کوو، جمع ته نه ورځو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت مریض و او د ژوند آخري ورځې او شپې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دوو صحابه کرامو په مدد او په کومک سره جماعت ته او مونځ به په جمع سره ادا کوه. یو ځل یو صحابي ټوله شپه نفلونه وکړل او سبا ته پرې خوب غالب شو او د سهار مونځ ورڅخه پاتې شو. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خبر شه، نو هغه وفرمایل که دې صحابي ټوله شپه خوب کړی وای، ټوله شپه ویده وای او د سهار مونځ په جمع سره ادا کړی وای،
نو د ټولې شپې نفلونو نه به د دې د سهار مونځ په جمع سره غوره وی. یا زموږ دکانونه دي د جومات په خوا کې د اذان آواز اورو جمع ته نه ځو، یا کورونه هم دي د جومات په خوا کې د اذان غږ اورو او جمع ته نه ځو. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجه، رواه البخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د جمع مونځ د ځان ته مونځ نه 27 درجې غوره او بهتره دی. چې ته ځان ته مونځ کوې په خپل کور کې او په خپل دکان کې، هغه یو مونځ دی. او که ته لاړ شې دغه مونځ په جماعت کې امام سره په جمع سره ادا کړي، الله به ستا دا مونځ په 27 منځونو باندې حساب کړي. او یو بل حدیث دی، اگر چې حاکم هغه ضعیف ګڼلی دی، خو لاکن په باب د فضائلو کې معتبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه جماعت چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وي، هلته چې تاسو یو مونځ کوئ، ستاسو یو مونځ الله په 500 منځونو باندې حسابوي. نو ته دکاندار رور د 1 روپۍ او 10 روپۍ ګټو دپاره کیدای شي ډېر لوی سفرونه وکړي چې هغه د ستا دنیا پورې اړه لري، او هغه مونځ چې ستا آخرت پورې اړه لري، ستا دین پورې اړه لري، الله رب العزت په هغه باندې تا د بدبختیو، د مصیبتو، د فحشاو منکراتو نه ساتي. هغې ګټې نه ځان ساتي، نه ځي چې مونځ په جمع باندې ادا کړي چې الله د یو مونځ په 27 یا په 500 منځونو باندې حساب کړي. یو صحابي په نامه د حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. هغه لوند و او دا ورته وفرمیل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، ما لپاره خو کم قائدم نشته دی، یعنی زه څوک داسې نه لرم چې هغه ما جومات ته بوزي. فسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یرخص له، د رسول الله نه سوال وکړه که هغه ما ته رخصت راکړي چې زه خپل مونځ په کور کې وکړم. فرخص له، رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت ورکړه چې ځه مونځ دې په خپل کور کې کوه. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فجب. رسول الله رخصت ورکړه چې زه خپل مونځ په کور کې وکړه. خو چې کله یې مخ واړوه د جومات دروازې ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل هغه څوک چې اذان کوي، هل تسمع النداء بالصلاة، آیا ته اورې هغه آواز چې تاسې بلي مانځه طرف ته؟ هغه ویلې هو زه اورم. نو رسول الله ورته ویلې ته د هغه اجابت وکړه، راشه د خپل مونځ په جمع سره په جومات کې وکړه. او یو بل روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د خپل کور نه به رسۍ تړې تر جوماته پورې، هغه به نیسې او جمع ته به راځې. نن ورځ موږ د غفلت په خوبونو کې پراته یو، د الله ویره زموږ نه وتلې، قبر زموږ ویر دی، قیامت، جنت او دوزخ نه غافله یو. ټول عمر په غفلت کې تیر شه، کله هم موږ د مانځه او د جمع د مانځه اهتمام ونه کړ. او حال دا چې هغه مونځ په جمع سره په جومات کې ادا کیږي، هغه د مسلمانانو ترمنځ اتفاق، اتحاد، همدردي او یووالی پیدا کوي. همدارنګه 5 وخته د خپلو مسلمانانو ورونو د حال او احوال څخه خبریږي. او همدارنګه هغه مونځ چې جومات کې په جمع سره ادا شي، هغه کسان چې مونځ نه کوي هغو سره د مانځه شوق پیدا کیږي. او بل دا چې د جمع په مانځه کې غریب، مالدار، پاچا، ګدا، یتیم، وږی، موړ، خان او فقیر ټول په یو صف کې د الله مخې ته ودرېږي. او د دې ټولو ودرېدل په یو صف کې الله مخې ته د دې ښکارندوی دی چې الله ته ټول بندگان برابر دي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي
چې خپله منځونه په جمع سره په جومات کې ادا کړو تر څو چې الله رب العزت زموږ یو مونځ په 28 منځونو باندې برابر کړي. اوس چې کله تاسو جمع ته ځئ جومات ته، دا جمع به تاسو ته امام درکوي او دا امامت یو ډیر اهم دین منصب دی. امامت که له یو طرفه یو ستر دینی منصب دی، له بله طرفه ډیر دروند او سخت مسئولیت دی، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله د صحابه کرامو امامت کولو، او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت مریض شو، نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د امامت مقام پرېښود. امامت لپاره باید داسې کس وټاکل شي چې په دیني علومو کې ښه پوهه ولري، د لمانځه په ټولو مسائلو باندې هغه ښه پوره پوه وي، د مانځه په فرائضو باندې، سنتونو باندې، مستحباتو باندې، مکروهاتو او په نورو مسائلو باندې باید هغه پوره پوهه ولري. لکه د حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یؤوم القوم اقرأهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم فأقدمهم إسلاما. حضرت ابی مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سړی د امام جوړیږي چې د ټولو نه زیات او ښه قاري وي، یعنی د هغه چا امام ټاکل پکار دی چې هغه د قرآن حافظ وي او قرآن ډیر ښه لولي، او که په قرائت کې ټول سره برابر و، نو بیا چې کوم ډیر عالم وي د رسول الله په سنتو باندې پابند وي، هغه دې مخکې شي، هغه دې مونځ ورکړي. او که په علم کې ټول برابر وي، نو بیا چې اول چا هجرت کړی وي، د هغه وخته پورې هغه دې امامت وکړي. او که په هجرت کې ټول برابر وي، نو هغه څوک چې د عمر د نگاه نه زیات وي، کلونه ډېر وي، هغه دې مخکې شي او خلکو ته دې امامت ورکړي. او په یو روایت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې مسلم را نقل کړی داسې راغلی دي که په هجرت کې ټول برابر و، نو چا چې بیا مخکې اسلام راوړی هغه د امام جوړ شي. نو حاصل دا د قدرمنو اوریدونکو چې د کتاب او سنت علم، عمل او تقوا او ښه اخلاق او دینی خدماتو کې د ټولو نه اوچت او غوره چت څوک وي، هغه د دې منصب دپاره وټاکل شي او د امامت منصب دپاره هغه خورا غوره دی. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو امامت کول یو ستر دینی منصب دی. هغه څوک باید امامت وکړي چې هغه د الله په کلام باندې عالم وي، د محمد رسول الله په احادیثو باندې عالم وي، او د دې تر څنګ د الله په کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عامل هم وي. نو که یو بدعتي تاسو ته امامت کوي، د بدعتي امامت مکروه دی. بدعتي هغه چاته ویل کیږي چې د خپل ځان نه په دین کې د یو څه یاد وکړي، یو څه راوباسي، دا بدعتي دی، د دې امامت مکروه دی. همدارنګه فاسق سړي امامت مکروه دی. فاسق هغه سړی دی چې بې علمه وي، بې عمله وي، د الله رب العزت په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې پابند نه وي او د ګناه کارونو نه ځان نه ساتي، نو داسې سړي پسې امامت کول بیا مکروه دي. همدارنګه زموږ فقهاو دا لیکلي، هغه امام چې د خپل ګیره ښیي یا د خپل ګیره د یو قبضې نه کمه وي، دې پسې هم امامت تل لپاره مکروه تحریمي دی. نو امام چې کله مانځه ته مخکې کیږي، د هر څه نه مخکې باید د مقتدیانو صفونه برابر کړي، او د صفونو برابرولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ډېر لوی اهمیت ورکړی شوی دی.
د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة رواه البخاری وفي رواية لمسلم من تمام الصلاة. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خپل صفونه برابروئ ځکه چې صفونو برابرول د مونځ قائمولو یوه حصه ده. یا په یو روایت کې داسې راغلی چې د صفونو برابرول د مونځ کمال او د مانځه مکملوالی دی. او په بل حدیث کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دي لتصورن صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم. یا تاسې صفونه برابر کړئ یا په خپل مخه کې د الله رب العزت نه مخالفت وکړئ. نو امام مخکې د دې نه چې جمع باندې ودرېږي او تکبیر تحریمه وکړي باید چې صفونه ښه برابر کړي. او په صفونو کې ډیر فضیلت چې دی هغه په اول صف کې دی. د حضرت ابو امامه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني. ابو امامه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بېشکه الله تعالی رحمت نازلوي او د هغه فرښتې د رحمت دعا کوي اول صف لپاره، یعنی هغه څوک چې په اول صف کې ولاړ وي. نو صحابه رسول الله ته عرض وکړه چې دویم صف دپاره هم رسول الله وفرمایل چې بېشکه الله تعالی رحمت نازلوي او فرښتې د رحمت دعا کوي اول صف والاو دپاره. صحابه عرض وکړه دویم صف دپاره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې یقینا الله تعالی رحمت نازلوي او د هغه فرښتې د رحمت دعا کوي اول صف والاو دپاره. صحابه عرض وکړه دویم صف دپاره، رسول الله وفرمایل دویم صف دپاره هم. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځله د اول صف فضیلت وفرمایل او په 4م ځل د دویم صف درجه رسول الله بیان کړه. نو تر څو چې کوشش کولی شي باید چې په اول صف کې ځان دپاره ځای پیدا کړئ او هلته ودرېږئ. او همدارنګه د حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا رواه الترمذي. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې خلکو ته د دې ثواب معلوم شوی وی چې په اذان کولو کې او په اول صف کې څومره ثواب دی، که دا خلکو ته معلوم وی نو بیا به بغیر د قراندازي او د پچې اچولو نه چا حاصل کړی نه وی، نو خامخا به قراندازي کوئ بیا تاسې. یعنې چاته به بیا وار نه رسېدلی چې هغه د اذان وکړي او هغه د په اول صف کې ودرېږي، خو د اول صف فضیلت او همدارنګه د اذان فضیلت لا تاسو ته معلوم نه دی. که تاسو ته معلوم وی نو تاسو به خسنې او تاسو به پچه اچولی وی چې کاش زما وار وشي چې زه په اول صف کې ودرېږم او زه اذان وکړم. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله دې موږ پابنده د مانځه وګرځئ. نن چې په بدو په منکراتو په فجایع باندې اخته یو، اصلا موږ د مانځه اهتمام اوسه نه دی کړی. بیا چې په اول صف کې ودرېږئ د تکبیر اولا، څوک چې تکبیر اولا او تکبیر تحریمه مومي الله رب العزت لپاره ډیر په عاجزي او په تضرع درېږي. رسول الله د هغه فضیلت هم ډیر بیان کړی. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى لله 40 یوما فی جماعة یدرک تکبیرة الاولی كتب له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق رواه الترمذي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک 40 ورځې جمع سره داسې مونځ وکړي چې هغه نه تکبیر اولا او تکبیر تحریمه فوت نشي، نو د ده دپاره 2 خلاصېدل لیکل کیږي.
د دې لپاره دوه خلاصېدل لیکل کیږي، یو د دوزخ نه د بچ کېدو خلاصېدل او دویم د منافقت نه د بچ کېدو. یعنې څوک چې 40 ورځې مونځ په جمع سره وکړي او دې نه تکبیر تحریمت فوت نشي، نو الله رب العزت به دې دپاره 2 براعت او 2 خلاصي ولیکي. یو خلاصي دا چې الله به د جهنم د اور نه بچ کړي، دویم خلاصي دا چې الله رب العزت به هغه د منافقت نه بچ کړي. خو ځینې زموږ ورونه دي چې کله جومات ته راننوځي په نیت کولو باندې دومره مصروفه شي چې حتی د هغه نه تکبیر اوله هم تیري، د ځینې نه خو رکات هم تیري. نه، چې کله جومات ته راننوتلې جمع تیاره وه، نو په خپل زړه کې نیت وکړه. حاجت دې ته نشته چې په خولې باندې وه چې نیت مې وکړه چې تا نه جمع هم تیروي. بس په خپل زړه کې دا وګرځوه چې دا 4 رکاته مونځ د دې وخت دې امام پسې به کوم الله اکبر وکړه چې د تا نه تکبیر تحریمه فوت نشي. او زموږ فقهاو لیکلي تر څو چې امام قرائت شروع کړی نه تر دې وخت پورې دا تکبیر تحریمه ته موندلی شي. او ځینو داسې لیکلي تر څو چې سورې فاتحه ختمه نه وي تر هغه وخته پورې تکبیر تحریمه دی. خو صحیح خبره دا ده تر څو چې امام په قرائت باندې شروع کړی نه تر هغه وخت پورې ته تکبیر تحریمه موندلی شي. نو کوشش وکړئ چې جمع ته راځئ چې د جمع فضیلت هم ځان سره ویسئ او همدارنګه د تکبیر تحریمې فضیلت هم عمومئ. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. همدارنګه الله دې موږ پابند د مانځه او د جمع وګرځوي چې الله رب العزت په موږ باندې هم په دنیا کې او هم په آخرت کې رحم وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه.